غزل دا چې پښتنو کور مو ورانېږي را بیدار شئ. ارشاد. پښتنو کور مو ورانېږي را بیدار شئ، دلته بل یو جنګ جوړېږي را بیدار شئ. ډېر ښه، بیا ووایه. پښتنو کور مو ورانېږي را بیدار شئ، دلته بل یو جنګ جوړېږي را بیدار شئ. واه. که نجیب په دار شو سوچ یې په دار نه شو. واه. که نجیب په دار شو سوچ یې په دار نه شو، بل نجیب به راټوکېږي را بیدار شئ. ډېر زبردست. بل شعر دا امید صاحب چې پښتو زمونږه مورنۍ ژبه. واه. پښتو زمونږه مورنۍ ژبه، له نصاب څخه ختمېږي را بیدار شئ. ډېر زبردست. د حیا غیرت معیار مو غورځېدلی، د حیا غیرت معیار مو غورځېدلی، دروند کلتور زمونږ سپکېږي را بیدار شئ. ډېر ښه، ډېر زبردست. دا بدنیته تصور به باقي پرېږدو، دا بدنیته تصور به باقي پرېږدو، مستقبل زمونږ لوکېږي را بیدار شئ. ډېر زبردست. بل شعر دا چې زه خو وایم چې دومره وبس ډېره، زه خو وایم چې دومره وبس ډېره، سپین معیار مو ځي تورېږي را بیدار شئ. ډېر زبردست. ډېر آخري مقطع ده چې دلته څومره چې غټان دي طلبګاره، دلته څومره چې غټان دي طلبګاره، مونږ په غوښو دوی غټېږي را بیدار شئ. ډېر زبردست. ډېر ښه طلبګار صاحب. امید صاحب یو غزل ده. ارشاد. له څلوېښتو کالو وړاندې چې روان شي، ارشاد. له څلوېښتو کالو وړاندې چې روان شي، حمزه وایي چې غزل یې هله ځوان شي. ډېر ښه، بیا ووایه دا شعر. له څلوېښتو کالو وړاندې چې روان شي، حمزه وایي چې غزل یې هله ځوان شي. ډېر ښه. په تیاره کې کله بل چې شي څراغ نو، په تیاره کې کله بل چې شي څراغ نو، را چاپېر ترېنه د مینې پتنګان شي. ډېر ښکلی. واه. چې عبوري په غزل باندې حاصل شي. امید صاحب ارشاد. چې عبوري په غزل باندې حاصل شي، شاعري کې هر صنف ورته آسان شي. ډېر ښه، بیا ووایه دا شعر. چې عبوري په غزل باندې حاصل شي، شاعري کې هر صنف ورته آسان شي. ډېر زبردست. ډېر ښه. بل شعر دا چې پرمختګ کړي نوې نوې تجربې کړي، پرمختګ کړي نوې نوې تجربې کړي، قیمتي شي ځکه ستوری د اسمان شي. ډېر زبردست. ډېر ښکلی. ذخیره چې د لفظونو ورسره شي. اخري مقطع ده. ذخیره چې د لفظونو ورسره شي، نوید وایي چې غریب وي خو ودان شي. ډېر